د پیرانو ښار چیرته او څه ډول دی؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د پیرانو ښار په کال 1963 کې هغه مهال کشف شو چې د ترکیې د اناتولیا د مرکزي سیمې په ښار کې یو تن اوسیدونکي د خپل کور دیوال چې په یو غار کې جوړ شوی و ویجاړ کړ. دغه کس ناڅاپه د دیوال شاته یو عجیبه کوټه ولیده چې له دې مخکې نه ولیدلې. له دې کوټې څخه نورو کوټو ته لار تللې وه او د دې کوټو له کشف وروسته بالاخره یو ځمکتلی ښار هم را څرګند شو. څېړونکو د دغه ښار څېړلو ته ملا وتړله. په هغه وخت کې دوی یوازې کولی شو چې د دغه ښار تر 40 مترۍ پورې ښکته لاړ شي، خو ګمان دا و چې یاد ښار له دې نه هم زیات ژوروالی لري او ښایي تر 75 متره پورې ژور وي. اوس مهال د دې ښار 20 طبقې او پوړونه تشخیص او پیژندل شوي دي، خو یوازې 8 طبقې د لیدو وړ دي او له نورو طبقو څخه یا لیدنه منې ده او یا هم لرغونپوهان پکې اکتشافونه او څېړنې کوي. د دې ښار داخلي جوړښت بیخي حیرانونکی دی. دغه ښار د 10,000 کسانو د اوسېدو لپاره جوړ شوی و او یو شمېر 3 دریڅې لرونکي پټ دالانونه لري چې کولی شو په یو لوی کاڼي سره یې پټ کړو. په یاد ښار کې 8 متره اوږده تونلونه هم شته چې د ځمکې په تل کې یو بل ښار ته لاره درلوده. ډېری لرغونپوهان دا یو پیچلی ښار بولي چې پیچلتیاوې د مصر د اهرام له پیچلتیاو کمې نه دي. د دغه ښار د لرغونتیا او جوړېدو په اړه دا روایت هم شته چې وایي که څه هم د یاد ښار د لرغونتیا په اړه او یا دا چې چا جوړ کړی دی دقیق معلومات نشته، خو په دې پوهیږو چې له 1200 قبل المیلاد څخه تر 1400 قبل المیلاد پورې اناتولیا د هایټیټس امپراتورۍ تر سلطې لاندې وه. وروسته همدغه امپراتوري ختمه شوه او د جګړو له امله په وړو ډلو وویشل شوه. همدارنګه د دغه ښار په اړه تر ټولو لرغونې لیکنه چې شتون لري دا ده چې یاد ښار پریګیانز جوړ کړی دی او دا مسله د 1200 قبل المیلاد او 800 قبل المیلاد کلونو ترمنځ دورې پورې تړلې ده. همدارنګه د دغه ښار په اړه تر ټولو لرغونې لیکنه چې شتون لري هغه د زینپون په نوم د یو یوناني تاریخدان لیکنه ده چې د 300 قبل المیلاد کې دې سیمې ته سفر کړی و. نوموړي په خپله لیکنه کې وایي د دې ځای کورونه د ځمکې په تل کې وو، د ننوتو دروازه یې د یو کوهي په شانتې وه، خو په لاندینو برخو کې بیا فضا کاملا لویه وه. لاندې وړې او لویې کوټې وې چې وزې، پسونه او نور کورني حیوانات پکې ساتل کېدل. دوستانو دا خبر مو تاسو ته د خپلواک.com څخه راغستی و. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.